د افغان ځواکونو پوسته څنګه طالبانو او ملکیانو چورکوله؟ افغان هوایي ځواکونو څنګه بمبار پرې وکړ؟ جنرال سمیت سادات تازه څه ویلي دي؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان پوځیان وایي د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو دا هم وایي چې په یو هوایي برید کې ملکیان په نښه کړي دي. دا 215 میوند قلي اردو قماندان سمیع سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایي ګزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبانو د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو. نوموړي ویلي کیسه داسې وه چې زموږ یو پوسته سقوط شوې وه، بیا طالبان او ځینې خلک ورسره راغلي وو چې ځینې شیان چور کړي. دې وخت کې هوایي قوه راغله او اجراعات یې ورباندې وکړل. دوی د نظامی اډې په داخل کې وو. نظامی اډې ته داخلېدل او نظامی اسرار او تجهیزات یې له ځان سره وړل، خو جرم دی. طالب سره همکاري هم جرم دی، ځکه موږ هوایي اجراعات پرې وکړل. متاسف یم چې ملکي خلک خوښ شوي دي، خو دوی باید نه وای خوښ شوي. طالبانو سره زموږ پر ضد یې لاس یو کړی وو. میوند قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي په دې برید کې 20 طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې یو اوسیدونکي زلمي ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه: بیس خالي وو، خالي کېده، خلک ورمنډه کړله او شیان یې ورسره راوړل، تیاري راغلې، بمبار یې وکړ. طالبان هم پکې وو، ملکي کسان هم پکې وو، ټپیان یې ټول وړي وو. ګرشک ته موږ ګرشک ته د وینې ورکولو لپاره ورغلو، هلته حالت ډیر بد و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.